سلامونه ستړي مشئ قدرمنو دوستانو، وخت مو په خیر. په لغمان کې یو او دلته د خپل هیواد خپل تولید تر سرلیک لاندې درې ورځنی نندارتون په لار اچول شوی دی. په دې کې د لغمان او د نورو ولایتونو مختلف وطني تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي، نندارې ته ایښودل شوي. موږ هم دلته ګرځو په دغه نندارتون باندې، دا چې څه شی دي زموږ په وطن کې څه شی تولیدېږي، له دې نه به تاسو خبر کړو. تاسو باور وکړئ دغسې شیان پکې وو چې موږ تر څو پورې دا دومره ګرځېده سره خپله هم نه وو لیدلي چې دا به زموږ او ستاسو د لغمان یا زموږ او ستاسو د ولایتونو تولید وي. واقعا د فخر ځای دی، د افتخار ځای دی. موږ ډېر ښایسته تولیدات لرو په دې وطن کې. راځو لومړی تولیدات یې دغه شیان تاسو ګورئ. دا نو دلته د انصاف فرنیچر شرکت وطني تولیدات دي چې دوی له وطني لرګي څخه او له وطني تولیداتو څخه دغه شی جوړوي. د دې ځای له مسؤل سره به هم خبرې وکړو چې دی څه وایي. تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. خیر اوسئ، جوړ یې روغ. مننه، خوشحاله اوسئ. د وطني تولیداتو نندارتون دی. تاسو څه شی نندارې ته ایښي؟ منګه خو دغه میزونه دي، چوکۍ دي، چاینکې دي، پیالې دي او المارۍ دي، کوچونه دي، وړې ډبل بیټې دي او دا منګه ټول خپل تولید ده او دلته جوړ کړی د خپلو کاریګرو باندې او د خپل موادو نه استفاده کوو د لغمان کې. لرګی هم د دې وطن ده؟ و لرګی هم د دې وطن ده، شوه ده او اکثره شوه ده او بیا پکې لکه د کونړ لرګی سو دا منګه پکې استعمالوو. بله قدرمن دوستانو، تاسو ګورئ چې احمدزي فرنیچر والا وایي چې دا زموږ د وطن تولید ده، لرګی د وطن ده. واقعا ډېر ښایسته لرګی ده. تاسو ګورئ څومره ښایسته رنګ سره. دا رنګ هم ورته تاسو ورکړی که همدغه سیستم لرګی دی؟ نه، دا رنګ موږ استادان دي، هغو پاکستان کې کارونه کړي دي او هغه استادانو دا رنګ ورکړی ده. بله بله. د دې دغه عمر څومره کوي، مثلا کلکوالی څومره دی، څه ډول دی، په دې اړه معلومات؟ دا خو تقریبا چې روغ وساتل چې 100 کالم شوي لرګی 100 کالم دوام کوي، رنګوي او بیرته صفا کیږي او دا زړېدل نه لري. بله. دا تاسو اوس فعلا لغمان کې نمایندګي لرئ که له بل ځای نه مو دغه تولیدات راوړي دلته نندارې ته ایښي؟ موږ فعلا لغمان کې نمایندګي هم لرو، لغمان کې کارخانه هم لرو، بل جنب تولیدات نه دي راوړي، خپل تولیدات دي او د خپلو کارګرانو. بله قدرمن دوستانو، د وطن کې چې دغه معمولي پرمختګ هم کېږي، زه ورباندې ډېر خوشحالیږم. تاسو وګورئ زموږ په لغمان کې دومره ښایسته چوکیګانې وګورئ، میزونه وګورئ، ګیلاسکان وګورئ. تاسو دا وګورئ په دغه ګیلاس کې چې چای یا اوبه وڅښئ، دا به څومره خوندور وي. خو خیر دا زموږ وطن انشاءالله د پرمختګ په لور روان دی. او نور تاسو څه شی جوړوئ په دلته؟ منګه نور کابلی تختونه جوړو، ترکی تختونه جوړو، ایرانی تختونه جوړو، پاکستانی تختونه جوړو، هر رقم فرمایش دیوالی الماری جوړو، ساده الماری جوړو، سره کم دفتری کوچونه سو، دفتری الماری سو، دفتری میزونه سو، هر رقم چې په آرډر باندې وای منګه جوړو. منګه د لغمان ادارو نه غواړو چې موږ سره همکاري وکړي او دلته موږ نه تولیدات واخلي، د چې نه چې نور ولایتونو نه که هلته څه ریټ چې موږ هغه نه په ارزانه ریټ ورکوو، کیفیت به یې انشاءالله له هغه نه صحیح. او موږ د لغمان ادارو نه غواړو چې موږ سره همکاري وکړي او موږ نه تولیدات واخلي او لغمان خلکو نه هم دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي او دې نه تولیدات واخلي. ځکه موږ سره ټول د لغمان خلک دي او یو 15 کسان به نور هم پکې مصروف دي. لله الحمد موږ سره تقریبا له 20 نه 25 کسانو پورې کار کوي او هر وخت لپاره. نو دا به انشاءالله تعالی نور هم زیات شي د موږ په کارخانه کې که موږ ته رشد راکړي دا د لغمان ولس. ډېره مننه. قدرمن دوستانو، تاسو وکتل چې دی وایي موږ وایي ډبل بیټونه، کوچونه او دا شیان هم جوړوو. نو واقعا دا ښه خبره ده. نو هغه مجرتان چې کوچونه اخلي دلته په خپل وطن کې ښه کوچونه تاسو ته پیدا کېږي، بل ځای ته مه ځئ. زما یو ملګری واده و، بیا ما ته ویل چې زه چې ځو کابل ته. ما ویل څه کوې کابل کې؟ وایي ځم یو ښه کوچ وایي ځان ته واخلم یا مثلا ډبل بیټ اخلم. نو بیا مې ورته ویل وطن کې نه پیدا کېږي. وایي نه. نو اوس وطن کې پیدا کېږي که نه؟ انشاءالله ته و چې شی وایي په فرمایش باندې انشاءالله پیدا کېږي.